تاسو له SBS پښتو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن پنځشنبه د 2018 کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده چې د زمری د میاشتې لا 8 نیټې سره برابرېږي او تاسو له SBS پښتو څخه د نن ورځې لاند خبرونه اورئ. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو پر وړاندې د ایران د بریدونو په خبرګون کې په دغه هیواد نوي بریدونه کړي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې و چې پر ایران به په ځواکمن ډول برید وکړي وروسته له هغې چې ایران د اردن په یو امریکایي پوځي اډه توغندي وتوغول. د الجزیرې شبکې په یو راپور کې راغلی چې د کیش ټاپو، بوشهر او د خوزستان ولایت په څلورو بیلابیلو سیمو کې د چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. خوزستان د ایران د تیلو د صنعت مهم مرکز ګڼل کیږي. د استرالیا د فدرالي پارلمان یو غړی د برید په تور نیول شوی دی، خو د هغه وکیل وایي چې ښایي دا نیونه سیاسي انګیزه ولري. لوک ګوزلینګ چې د کارګر ګوند غړی دی له 2014 کال راهیسې د داروین د سولومون ټاکنیز حوزې د خلکو استازیتوب کوي. پر 450 کلن ګوزلینګ تور دی چې د روانې میاشتې په پیل کې په داروین ښار کې د انټي تایلند ګرانډ فیسټیوال پر مهال د شمالي قلمرو په اډمنسټریټر ډیوډ کونولي برید کړی دی. د شمالي قلمرو د اډمنسټریټر دنده د یو ایالت د والی له مقام سره برابر ګڼل کیږي. د ښاغلي ګوسلینګ وکیل مارټي آست وایي چې موکل یې دا تورونه ردوي او په محکمه کې به پر وړاندې دفاع وکړي. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د سیمایي ټاکنو پر مهال لاریونونه په تاوتریخوالي اوښتي او مرګ ژوبله یاړولې ده. د کشمیر د یوې منشوي ډلې مشرانو ادعا کړې چې د ټاکنو د دویم پړاو له پیل مخکې د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې د یوې سیمې شاوخوا تر 10 ډیر کسان وژل شوي دي. د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون د دوشنبه په ورځ د میرپور، ګوټلی او بمبر په ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره له 14 سیالیو څخه 9 څوکۍ ګټلې دي. د پخوانی لومړي وزیر عمران خان لخوا جوړ شوی تحریک انصاف ګوند د درغلۍ د ادعاو له امله ټاکنې بایکاټ کړې دي. د سویلي استرالیا د پولیسو یو افسر په چاقو وهل شوی دی. راپورونه ښیي چې د پولیسو افسران د الیزابت ایست سیمې ته د څېړنو لپاره ورغلي و چې هلته د 21 کلن سړي لخوا د پولیسو په افسر د چاقو برید شوی دی. پولیس وایي چې تورن کس له برید وروسته وشتل شوی او اوس مهال د پولیسو تر څار لاندې په روغتون کې دی. تمه کېږي چې نوموړی به له جدي تورونو سره مخ شي. په اروپا کې د ځنګلي اورونو بحران مخ په خرابېدو دی او په یونان کې د اوروژنې پر مهال 3 اوروژونکي وژل شوي دي. د کرېټ ټاپو په یو ځنګلي اور کې 2 اوروژونکي وروسته له هغه مړه شول چې د اور په منځ کې ایثار شول. یو بل اوروژونکی بیا د سویلي پلوپونیز په سیمه کې د یو جلا اور د مهارولو پر مهال وژل شوی دی. په ټول اروپا کې اوروژونکي د خبرداري په حال کې دي ځکه چې سخت تودوخه او قوي بادونه لسکونه اورونه لپس پراخوي. په فرانسې کې د بوردو ښار ته څیر مسیمه کې اوروژونکي له یو ستر ځنګلي اور سره مبارزه کوي. په هسپانیا کې بیا 10 ځنګلي اورونه لا هم فعال دي چې پکې د کاستیلون اور هم شامل دی. دغه اورلګیدنې تر اوسه له 10,000 هکتارو ډیر ځمکه سوځولې ده. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجبونیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.